अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو टिक टॉक प्रोफेशनल अकाउंट به څنګه جوړو په دې ویډیو کې زه درته مکمل د ټیک ټاک مکمل کورس درته خیمه چې ټیک ټاک اکاونټ به څنګه جوړو هغه هم پروفیشنل اکاونټ چې نه موږ ډالر یې ګټو یا پیسې ګټو داخل په افغانستان او پاکستان یا ایران کې نور هیوادونو کې تاسو هم کولای شئ داسې اکاونټ جوړ کړئ چې پروفیشنل وي هغه نه داسې پیسې وګټئ چاته پیسې مو ورکوي بالکل فری جوړ کړئ زه په دې ویډیو کې تاسو ته د پروفیشنل اکاونټ ټیک ټاک پروفیشنل اکاونټ جوړولو مکمله طریقه خیمه چې ډیره زیاته بریال وي همدغه طریقه به تاسو استعمالوي همدغه طریقې باندې به تاسو اکاونټ جوړوي دا ډیره زیاته اسانه ده تاسو لاړ شئ یو ټیک ټاکر ته ووایئ چې موږ ته اکاونټ جوړ کا یا چې 2-3 روپۍ ورکړئ تاسو ته اکاونټ جوړ کړي اکاونټ جوړول ډیره زیاته اسانه ده ګوره ډیره زیاته ایزي ده خو طریقه درته نه ښیي زه په دې ویډیو کې مکمله طریقه ښیم خو شرط دا چې ویډیو به نه تیری ځکه چې تاسو ویډیو تیر کړئ بیا وایئ چې موږ نه دا ویډیو غلطه شوه کله چې تاسو یو ویډیو ګورئ تر اخره پورې ګورئ ځکه چې تاسو دا طریقه هېریږي یو سټیپ یې صرف درنه تیر شي بیا تاسو نه پوهېږئ نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته مکمله د ټیک ټاک مکمل کورس درته ښیمه چې ټیک ټاک کې موږ اکاونټ څنګه جوړو موږ به اول جیمیل څنګه جوړو جیمیل لپاره کوم شرایط دي هغې نه بعد چې موږ ټیک ټاک چې جوړو موږ ته څه پکارېږي نو ټیک ټاک لپاره کله چې ټیک ټاک جوړوئ الکترونیکي تذکره تاسو لپاره لازمي ده یعنی تاسو سره یو کارت اوسي زه په دې ویډیو کې مکمله درته ښیم چې پروفیشنل اکاونټ به څنګه جوړو هغه بیا مونیټایز کیږي څنګه هغې نه موږ پیسې څنګه کوو ډېره زیاته جزئیات همدې کې دي نو زیات معلومات همدې ویډیو کې دي باید دا ویډیو تاسو مکمل وګورئ نو تاسو دا ویډیو چې څنګه وکتله نو تاسو کولی شئ چې ټیک ټاک اکاونټ مونیټایز کړئ او ډالر یې هم تاسو وګټئ نو ډېره زیاته اسانه لاره ده همدغه ویډیو تاسو لپاره ده بس اخره پورې وګورئ همدغه ویډیو بس پروفیشنل اکاونټ جوړ کړئ او ډالر یې وګټئ ډېره زیاته اسانه ویډیو ده بس صرف تاسو به اخره پورې ګورئ ویډیو اوږده ده خو معلومات پکې زیات دی ځکه چې صفر نه واخله تر انډواس پورې تاسو ته مې مکمله ویډیو تیاره کړې ده شرط دا چې ویډیو به تر اخره پورې ګورئ خو لازمي زموږ چینل به فالو کوئ او سبسکرایب کوئ ډېره مننه السلام علیکم دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د ټیک ټاک جوړولو مکمله کورس درته ښیمه سټیپ بای سټیپ به انشاءالله ما سره به مخکې ځئ څنګه چې زه کوم او تاسې هم ما سره داسې کار وکړئ یعنې اول سټیپ ته راځو چې موږ به جیمیل څنګه جوړو په دې سټیپ کې به تاسو ډېره زیاته په ځیرک سره دا ویډیو ګورئ ویډیو به نه تېروئ ځکه چې ویډیو تېر کړئ بیا هېڅ نه پوهېږئ ځکه چې ما دې کې په دې ویډیو کې ډېره زیاته محنت کړی دی لومړی راځو په دې کې زموږ یوټیوب چینل دی دا به لازمي سبسکرایب کوئ تاسو نه هېڅ پیسې نه غواړم خو یوازې تاسو نه سبسکرایب غواړم اوکې دې نه بعد چې موږ ځو اول کروم ته که چېرته تاسو کروم کې جیمیل جوړوئ خو ډېره زیاته سخت دی نو تاسې کولی شئ چې په هغه کې هم جوړ کړئ پلی سټور کې ډېره زیاته اسانه راځي دا تاسو ته لږ سخته ښکاري ولاړ شو پلی سټور ته صحیح ده څنګه چې تاسو پلی سټور ته راغلی نو دا ډېره زیاته اسانه ده ځکه په دې لاره تاسو ته ښیمه لاندې به تاسو پلی سټور خلاص کړئ پلی سټور نه بعد چې د پروفایل ته به راشئ دلته د هغه شي علامه ګورئ په دې باندې تاسو کلیک کړئ لاندې دلته به تاسو لیکلي وي لاندې ایډ انادر اکاونټ په دې باندې به تاسو کلیک کړئ څنګه چې په دې باندې کلیک کړو دوستانو نو دلته به تاسو ګوګل راشي دا ګوګل باندې به تاسو کلیک کړئ څنګه چې په دې باندې کلیک کړل تاسو خپل فینګر یا لاک چې ورکړی وي هغه به تاسو خلاص کړئ څنګه چې دا خلاص کړو تاسو به لږ انتظار وکړئ چې انفو به خلاص شي صحیح ده که چېرته تاسو سره الریډي ایمیل وي نو تاسو به دلته کلیک کړئ که چېرته تاسو سره نه وي نو تاسو کولی شئ چې کریټ اکاونټ باندې کلیک کړئ دلته فار مای پرسنل یوز په دې باندې به کلیک کړئ بزنس باندې به نه کلیک کوئ صحیح ده لومړی سټیپ ته راځو چې دلته به تاسو خپل نوم واچوئ چې ستاسو چې هر څه نوم وي صحیح ده اسلم یو چاته زه اکاونټ جوړوم اسلم صحیح ده اسلم زه لیکم صحیح ده اسلم زه بل ته پاسو لیکم زه دلته به جان ورته ولیکم صحیح ده اسلم زه جان دلته به تاسو کار وکړئ نیکسټ وکړئ څنګه چې په دې نیکسټ کلیک دلته به تاسو بیسیک انفارمیشن راشي یعنی په کوم کال کې پیدا شوی دا ډېره زیاته زیرک ده په جیمیل کې او په هم په آی ټي کې خو راځئ اول سټیپ ته چې میاشت په کوم یو ورکوئ فبروري صحیح ده په کوم کال کې چې پیدا شوی زه هماغه ورکوم تاسو چې په کوم کال کې پیدا شوی نو هماغه ورکوئ یعنی زه ورکوم دلته نهمه صحیح ده دلته زه ورکوم 2003 په دې کال کې دا هلک پیدا شوی دی جنډر کې بچې ورکوئ که میلي نو میل به ورکړئ که فیملي نو فیمل به ورکړئ صحیح ده زه میل یم نو که تاسو فیملي نو فیمل به ورکړئ صحیح ده او بخیر نه ګپ شپ به لګو ورسره او میل به تاسو انتخاب کړئ بیا مې نیکسټ کړئ دوستانو کله چې په دې کې نیکسټ باندې کلیک کړ
سټپ په سټپ به مخکې ځو. صحیح ده. دلته موږ ته راغی چې داسې دوی ایمیلونه موږ ته تیار کړل. که چېرته تاسو سم جیمیل جوړول غواړئ په دې باندې کلیک کړئ. که چېرته وایي نه برنۍ کې موږ ته صحیح ده نو هماغه انتخاب هماغه به چوز کړئ. یعنې زه دلته چوز کوم اسلم زی جان شپږ شپېته، زه په دې باندې کلیک کوم. دا به نیکسټ کوم. صحیح شو. څنګه چې په دې باندې نیکسټ باندې کلیک کړل ته به زه خپل ایمیل ورکړم. صحیح ده. خپل تاسو هم ایمیل ورکولی شئ. دلته زه خپل پاسورډ ورکوم چې هر څنګه پاسورډ وي خو سټرانګ وي، قوي وي. صحیح ده. زه اوس یو پاسورډ ورکوم. ما یعنی پاسورډ ورک، بیا مې نیکسټ کړ. نیکسټ نه بعد چې دوستانو دلته به تاسو اسلم زی جان دغه راشي ایمیل. نیکسټ به کوي. بیا څنګه چې په دې باندې نیکسټ کړ لاندې به سکور کې دلته به تاسو لیکلي وي اګری. چې اګری باندې کلیک کړو دا به تاسو جیمیل جوړ شي. خو یو سټپ جوړ شو، یعنی زموږ ایمیل جوړ شو او لومړنی سټپ پای ته ورسېدله. لومړنی سټپ خلاص شو، دویم سټپ ته بځو. صحیح ده. دویم سټپ کې به ایمیل او دویم سټپ کې څنګه کوو. او دویم سټپ زموږ دا ده چې موږ به ټیک ټاک پلی سټور له لارې انسټالوو او که چېرته او کروم له لارې. کله چې تاسو ټیک ټاک انسټالوئ کروم له لارې به انسټالوئ، کروم له لارې به انسټالوئ، ویب سایټ له لارې به انسټالوئ او یو تاسو بلګین یو بل اپ دی هغه به تاسو انسټالوئ. کله چې تاسو ټیک ټاک خارجي اکاونټ جوړوئ تا چې ټیک ټاک به څنګه انسټالو، کوم ځای به انسټالو، پلی سټور له لارې، کروم له لارې، یا چې پلګین ور سره بل اپ دی هغه به څنګه انسټالو چې موږ خارجي اکاونټ جوړ کو هغه هم یو اس ای یا جرمني وخی پروفیشنل وخی. نو دې لپاره به تاسو کوم چې ټیک ټاک تاسو کوم ټیک ټاک چې تاسو کاروئ یعنی پلی سټور لارې هغه به ډیلیټ کړئ. صحیح ده. نو راشي به نو ډایرکټ به راشي کروم له لارې دا به انسټال کړئ. کروم کې به تاسو ولیکئ apkzs. صحیح ده. apkzs.com. دلته به دغه لوګو تاسو ګورئ. دا لوګو باندې به پینګ لوګو چې تاسو وینئ په دې باندې کلیک کړئ. څنګه چې په دې باندې کلیک کړئ دوستانو دلته به تاسو ته داسې ویب سایټ خلاص شي. زیات ملګري وایي چې موږ ویب سایټ کې دننه شو، موږ ته ټیک ټاک داسې نه راځي لاندې کې هیڅ کله به دا کار نه کوي. دلته تاسو ته سرچ علامه ورکړل شوی دی. سرچ کې به تاسو ولیکئ ټیک ټاک. ټیک ټاک مو لیکل سرچ به څنګه چې سرچ کړ. سرچ نه بعد چې دی دوستانو لاندې به سکور کوي. دغه وایرل نه ده ګورئ. خاله ټیک ټاک نه ده، بل شی ده. دام ټیک ټاک نه ده. لاندې به راشي دام نه ده ګورئ. دا دی دام نه ده. صحیح ده. لاندې به سکور کې دغه دی ټیک ټاک لو APK ډاونلوډ فار انډرایډ. انډرایډ موبایل کاروئ نو انډرایډ لپاره، که آیفون کې کاروئ آیفون کې خپل لیف راځي مشکل نه. صحیح ده. را به شو دا به انسټال کړو. دا ټیک ټاک لیو باندې به کلیک کړئ. څنګه چې په دې باندې کلیک کړئ دوستانو لږ به انتظار وکړئ. صحیح ده. لا ویب سایټ لارې لږ سخت دی. صحیح ده. لاندې به سکور کوي. لاندې به راشئ لږ به انتظار ورته کوئ. دلته به تاسو ته غټ غوندې لیکلي وي. ښه تاسو به لاندې ډېر نه چې موږ ته ډاونلوډ علامه نه راځي یا چې دی داسې ډاونلوډ علامه راځي په دې باندې هم نه کلیک کوئ. دلته تاسو ته لیکلي وي ټیک ټاک ایشیا APK په دې باندې کلیک کوئ. څنګه چې په دې باندې کلیک کړئ دوستانو دلته به تاسو ته یو داسې یو ورقه راشي. تاسو ته به داسې یو آپشن راشي. دلته به لیکلي ټیک ټاک ایشیا 9.3.3 په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. څنګه چې دا ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ نه بعد چې دلته 3 ډاټ ته راشئ. 3 ډاټ نه بعد چې دلته تاسو ته لیکلي وي ډاونلوډز. ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ. موږ سره به دلته ډاونلوډ شوي وګورئ. دلته به ډاونلوډ شوي دا به تاسو اوپن کړئ، انسټال به کړئ. چېرته؟ خپل موبایل ته. اوس یو اوکې شو که نه. ښه بیا به کروم ته راځئ. کروم لارې بیا به apkzs لیکئ. apkzs.com. څنګه چې په دې کې ولیکه دا ویب سایټ خلاص شو. ویب سایټ نه بعد چې بیا سرچ ته راځئ. سرچ کې به تاسو ولیکئ. بیا به سرچ کې ټیک ټاک ولیکئ. امان هغې بل شی نوم هېر شو. خیر سرچ به کوئ. څنګه چې تاسو په سرچ کې ولیکئ نو لاندې به سکور کوئ. دلته یو ګورئ بلوګین دغه معنی هېر شوی و بلوګین. څنګه چې بلوګین تاسو ته راغی دا دویمه طریقه. کله چې ټیک ټاک انسټال کړئ ټیک ټاک نه علاوه یو بل دی بلوګین نومیږي دا به انسټال کړئ. دا څه لپاره کارول کېږي بیا وروسته درته تشریح درکوم. صحیح ده. ټیک ټاک بلوګین APK ډاونلوډ فار انډرایډ لپاره دا انسټال دی. څنګه چې په دې باندې کلیک کړئ صبر به کوئ. ډایرکټ تاسو به حیرانېږئ نه چې دا ډاونلوډ علامه موږ ته رانغی. دا ډاونلوډ نه ده ګورئ. ښه دی کې ډېر احتیاط کوئ. دا ډاونلوډ علامه نه ده ګورئ. لاندې به سکور کوئ. دلته به تاسو لیکلي وي ډاونلوډ اپ. دا ډاونلوډ اپ باندې کلیک کړئ. باندې صحیح شو. کله چې په دې باندې کلیک کړو هماغه طریقه ده. صحیح ده. هلته APK راغلی و. ټیک ټاک کې دلته ډاونلوډ اپ راځي. صحیح ده. څنګه چې دا انسټال کړئ انسټال نه بعد چې 3 لاین ته راځئ. 3 ډاټ چې څنګه راغلی دلته به تاسو لیکلي وي ډاونلوډ. دلته به تاسو ډاونلوډ شي. کله چې دا ډاونلوډ شو ډاونلوډ نه بعد دلته ډاونلوډ کېږي. کله چې دا ډاونلوډ شو ډاونلوډ نه بعد بیا کولی شئ
چې انسټال کړئ په دې باندې پوه شئ کنه دغه جنې چې دا جنې چې تاسو وینئ دا یو خبريال په افغانستان کې اوس په خارج کې اوسېږي خو دسه ما د دې لپاره انسټال کړی چې دې باندې ما ریاکشن ویډیو جوړ کړو د زنه چې تاسو په ځل کې اوسه تیر شي خو په هر حال دا کله چې دا اپ انسټال شو یعنی د لپاره اپ چې کله انسټال شو انسټال پکې بس موبایل ته ډاونلوډ شي ښه دیم سټپ هم خلاص شو دریم سټپ لپاره به ځان تیار کړئ صحیح ده دوستانو راځو دریم سټپ ته دریم سټپ څه دی یعنی ټیک ټاک بلوګین دغه اپ تاسو ګوره انسټال شو کنه موبایل کې چې کله انسټال شو اوپن بکې دغه اپ صحیح شو څنګه چې دا څه لپاره کارول کیږي لومړی راځو چې ریجن تاسو بدلوي کوم هیواد جوړه اوس کوم هیواد ټیک ټاک جوړه د کې څل هیوادونه دي چې هر هیواد کې افغانستان کې پاکستان کې افغانستان او پاکستان هونه ورکې نو یونایټډ سټیټ به ورکې کنه امریکایي اکاونټ جوړه امریکایي اکاونټ لپاره امدا په کلیک کې څنګه چې په دې باندې کلیک کړل ته فوکس ریجن به وه صحیح شو بیا به سي آن کې اوس ریجن آلتا دا فوکس تاسو دا دیم اپشن چې تاسو د افي دا به هم آن کې او شو کنه لاړ به وی پی ان به تاسو وی پی ان انسټالوي چې پلی سټور لاري چې هغه وی پی ان ډېر په سخت پیدا کیږي خو زه ته په اسانه دلته هما هغه نوميږي هلو وی پی ان صحیح ده هلو وی پی ان او وی پی ان به ورسره ولیکم څنګه چې وی پی ان ولیکم ورسره د څه نه چې دا وی پی ان انسټال کړئ دا هلو وی پی ان دا نه ده دغه ده هلو وی پی ان دغه ده دا به انسټالوي کله چې دا انسټال کړئ اوپن بکړئ دا یعنی ډیره ښه وی پی ان دی زه چې کاروم دا وی پی ان کاروم ډیره زیاته ویډیو فاریو تم بوزي او یو چې دی دا خپل یونایټډ سټیټ وی پی ان دی او د سې ان شاء الله د کې به مشکل نه راځي ځکه چې زه کاروم تاسو هم وکاروئ دوستانو اوس راځو ټیک ټاک اکاونټ جوړو اوس نور سټیپونه وی پی ان انسټال کړ بلوګین انسټال کړ او ایمیل هم جوړ کو ایمیل نه بعد چې اوس زو ټیک ټاک اکاونټ خلاص شوی دی موږ سره اوس زو راځو چې ټیک ټاک اکاونټ جوړ کو هغه پروفیشنل اکاونټ دا سي اکاونټ چې هغه نه موږ پیسې وګټو ها ټیک ټاک خلاص شو ډایرکټ څنګه چې ټیک ټاک خلاص کې تاسو لیک صبر ورته اوکې صحیح ده ټیک ټاک هم خلاص کړ صحیح شو یوز فون یور ایمیل په دې باندې کلیک کړئ دلته په تاسو د اپشن راشي چې ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې تاسو دا سیټ اپ صحیح نه کوي نو تاسو پیسې یا ویډرا نشي کولای تاسو ټیک ټاک مونټایز نشي کولای تاسو ټیک ټاک اکاونټ باندې مونټایز کیږي دا ډیره زیاته ضروری ده اوس وخت ډیر سخت شوی دی هم مخکې ډیر اسانه او ښه کوم کال کې پیدا شوی زه په 2003 کې پیدا شوم صحیح ده دلته به زه کلیک کوم میاشتو نه هم او کوم تاریخ فبرवरी صحیح شو دا تاسو برډ ډے یعنی پیدایښ کال کوم کال کې پیدا شوی هغه کال بدلتا کنټینیو کې څنګه چې په دې باندې کنټینیو کو دوستانو دلته تاسو ته راځي فون او ایمیل باندې په کلیک کړئ دلته هغه ایمیل ورکړئ چې کوم ایمیل تاسو ځان ته جوړ کړی دی اوس پوه شئ دا ډېر زیات آسان ده نو اسلام زه ما دا ایمیل ځان ته جوړ کړی په هر حال دلته زه کنټینیو کوم خپل ایمیل بل تاسو وایي وشو دلته وایي تاسو نه پاسورډ واړی کوم پاسورډ چې جیمیل ته ورکړو اما غلطه وایي جیمیل هر کله چې تاسو اکاونټ جوړی نمبر باندې ما جوړوي ځکه جیمیل باندې جوړ کې جیمیل یو کوي سترونګ شی دی په دې باندې تاسو جوړوي یعنی هغه جیمیل پاسورډ ته وایي څه شی دی ورکړو جیمیل ته لپاره پاسورډ ډیره زیات اسانه ده ګوره ما ځان ته ورکړو چې تاسو هر څه ورکړي هغه تاسو خو خلاصې ده اسلم زه خلاص هغه نور شي نه خیم درته کنټینیو وک زګه چې هغه زما پاسورډ شخصي شی دی یعنی دا په کنټینیو کې تاسو دا جیمیل جوړ شو واو هغه نوم تاسو دلته ورکړئ چې کوم نوم چې تاسو په ټیک ټاک کې ورکوي ټیک ټاک کې کوم نوم ورکوي زه دې ته لیکم ورخه او ټیک ټاک سٹار دی یعنی دلته به زه کنټینیو کوم اول نوم به دا خو اکاونټ درته جوړ شو دومره اسانه سره جوړ شو مړه دومره اسانه باندې مې جوړ کا اکاونټ چې بیخي په حد نه لري او دا اکاونټ جوړ شو بیخي اوس به څه کوي دوستانو دې کې به تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ دوستانو ولی اوس اکاونټ جوړ شو کنه ټیک ټاک کې به خپل ټیک ټاک نوم باندې چینج کې پروفایل باندې لګي صحیح ده نوم به نه چینج ویډیو به نه لګي داسې ویډیو روانه دي کنه ویډیو ګوره اته ټایپکس شي اوس وایم کوم ویډیو باندې جګه یعنی منظرې دلته ته منظرې سرچ کې بره منظرې په سرچ کې ولي کې یعنی نیچر بدل ته سرچ کې ولي کې اما غنه چې ویډیو غانې وګوره د سینې چې ته کوم شیان ته جګه او ته بل شي وګوره اته ټیکا ولم پويږي چې یعنی دا جګه نیچر ویډیو غانې ګوري بل شي خو په هر حال دویم سټیپ دا وایم کله چې تاسو نه اوس ګورئ خاص تاسو ته رښتیا خبر وکم چې کله چې تاسو ټیک ټاک اکاونټ جوړ کو 3 ورځې 4 ورځې به تاسو ویډیوګانې نه پوسټ کوئ
لومړی شرط دا ده او دویم شرط دا چې نوم به نه چینج کوئ. دریم پروفایل تبا عکس یا هیڅ هم نه لګوئ 3 ورځې بعد. خپل کسان به نه فالو کوئ. صحیح ده؟ صرف ویډیوګانې ګورئ لایک کوئ بل څوک به نه فالو کوئ. دې سره تاسو اکاونټ ډاون کېدای شي. 4 ورځې 3 ورځې به تاسو اکاونټ کې بلاس نه وهئ. وشو اوس راځو آیا دا اکاونټ مونږ ته خارجي جوړ شو که داخلي جوړ شو دا به څنګه چک کوو. 3 لاین ته به راځئ. صحیح ده؟ دلته به تاسو ګورئ ټیک ټاک سټوډیو باندې کلیک کړئ. څنګه چې په دې باندې کلیک کو دوستانو لږ به انتظار وکړئ. دلته به تاسو ګو باندې کلیک کړئ. صحیح ده؟ دلته به تاسو راغلی دی پوسټ کان ریپیر اینڈ وین اپ ټو $1500. واو $1500 درکې صرف دا جوین کا نو څومره اسانه سره هغه امریکایي اکاونټ کو داخلي نه ګورئ چې په افغانستان او ایران کې د اکاونټ جوړي پاکستان کې دا اکاونټونه په در نه خوري. ښه په هر حال مونټایزیشن به کلیک کړئ. $0 خو موږ ته پیسې نه راځي اوس پورې اوس د اکاونټ جوړ کړو دومره زر پیسې راشي. او دلته به راشي دلته لیکلی دی کریټ ریوارډز پروګرام. که چیرته دا اپشن راغی پوه شه چې زما اکاونټ خارجي دی مبارک دی وي درته ښه اکاونټ جوړ شو. کریټ ریوارډز پروګرام باندې به کلیک کړئ. څنګه چې په دې باندې کلیک کو نو پوه شئ چې زما اکاونټ مونټایز کیږي یعنی پروفیشنل اکاونټ جوړ شو. ماته نور مشکل نشي زه یو ټیک ټاکر ته میسج وکم یارې $500 $2000 افغانۍ لیږم ماته اکاونټ جوړ کړه 10000 کلدار لیږم یا 10000 کلدار لیږم ماته اکاونټ جوړ کړه. دا ذهن دا خبر لري کوي. ما درته یو پروفیشنل اکاونټ جوړولو طریقه درته مکمل او خودو په دې سره تاسو کولای شئ خپل ویډیوګانې پوسټ کړئ بس اکاونټ جوړ کړئ. اوس دلته لیکلي دی 3 سټپ به دا پوره کوئ. لومړی چې دا 18 کلن باید اوسئ. که 18 کلن نه نو تا اکاونټ نه مونټایز کیږي. 10,000 فالوورز په پیدا کې وشو او 1 میلیون ویوز خو آسان دی. یو ویډیو د لاړه 1 لک ته خلاص اکاونټ مونټایز شو. اختیار یم 1 میلیون ویوز 10,000 فالوورز. کله چې دا پوره شو دلته نه سور دغه آپشن باندې کلیک کړئ. دلته به جوین راشي دغه انګلیش خط په سر تاسو به جوین لیکل شوی امغه جوین به کلیک کړئ اکاونټ مونټایز شو بس ارننګ شروع شو. دا آپشن په لازمي. اوس دویمه شرط راځو چې دغه آپشن نه دی دا د دې په اړه ما شاته ویډیوګانې کړې دي. هغه ویډیوګانې تاسو وګورئ. دغه نه دی ګیمینګ انسټ پروګرام دې په اړه ما مکمله یو 10 دقیقې مې خبرې کړې دي. ورپسې لیف ریوارډز لیف انسټیټیو پروګرام دې په اړه مې معلومات ورکړي دي. دغه ورک ویت دې په اړه مې معلومات ورکړي. مارکیټ پلیس په باندې ټیک ټاک شاپ په دا ټولې پیسې ورکوي. ټیک ټاک پیسې ورکوي خو چې کار وکړي افغانان ویده دي قسم په خدای چې پښتانه ټول ویده دي. خو زه اوس پکې زم لګیا یم خو تاسو د درس درګوم خو بیا هم تاسو سر نه خالی کیږي. کوشش وکړئ دغه آپشن باندې ځان پوه کړئ. زما شاته ویډیوګانې دي دا مکمل وګورئ. که چیرته تاسو ویډیو باندې پوه شوي نه نو ماته کمنټ وکړئ. زه درته نور تخنیک مشکل نشته خو ماته کمنټ کوئ زه چې پوه شم. او ویډیو لایک کوئ سبسکرایب کوئ نور ملګرو سره شیر کوئ. او دا ویډیو ډیره زیاته مهم ده او ما ورپسې داسې مهنت کړې ده چې تاسو ته مې مکمله معلومات درکړل. که ویډیو هم خوښ شوي ځان سره فیورټ کړئ لایک کړئ نور ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ. خو شرط دا چې اکاونټ کې به ویډیو 3 ورځې نه پوسټ کوئ. که پوسټ هم کړه اکاونټ دې ډاون شو بس استفاده نشي کولی ځکه ویډیو د ویوز نه اخلي. په دې طریقې سره کولی شي 3 ورځې بعد خپل نوم چینج کړئ عکس بدل کړئ او نور آپشن پکې اضافه کړئ. ټیک ټاک کې ویډیو پوسټ کوه بس. که چیرته تاسو سره آیډیا یا نظر نه وي چې کوم ویډیوګانې پوسټ کړم دویمه ویډیو لپاره انتظار شه. بس ویډیو پوسټ کوم هغه ټاپک تاسو ځان ته انتخاب کړئ ویډیوګانې پوسټ کوئ. خو شرط دا چې زما اکاونټ لازمي سبسکرایب کړئ. ګیټ لایټ خدای پامان.